جی ګرانو مینوالو السلام علیکم. تاسو سره د سپیرسن علي محمد یو ښایسته ګاډی نه دغه یو نیغ په نیغه یو دا مینوال دي د یو غزل فرمایش وکړو نو یو څو شعرونه مینوالو ته ډالۍ شوي دي. وایي مستی کوې مستی کوه خو خیال د خپل هستي کوه، مستی کوې مستی کوه خو خیال د خپل هستي کوه او په جام باندې مهین ساکي ته ډېره سادگی کوه. حجره کې نن ګډېږي چې د اډه ملور د چا به وي پیسې پې داسې مه ویشنی خانه عجیزي کوه. او پلار خو در لیخې وه ساده و ځان یې لنډ تنګ کړو، پلار خو در لیخې وه ساده و ځان یې لنډ تنګ کړو. د خپله ځمکه خرڅه که بچې بیا یشي کوه و اسمان لاندې چې ووینې بې کوره پروت یتیم بچې د شرم نه مړ ډوب شه ته په نره خودکشي کوه. او دا شعر چې کوم دی ګوهر لاله ته ډالۍ چې ارشاد دا دلته کې ډیران خو هلته کې صفا صفا استرالیا ډېره صفا نو د هغې ته اشاره چې دا دلته کې ډیران خو هلته کې صفا صفا شیخه تسبیح لرې که ته داسې صفایي کوه. او امیر صاحب راته وایي چې 4 میاشتې ولګوو نو 4 میاشتو ترغیب راکوي یورپ چکر خو ولګوو، 4 میاشتو ترغیب راکوي یورپ چکر خو ولګوو. که ځان مې راښه ګړی انسان سره دوستي کوه. او زوی مې راځي چې بابا رباب زده کړم نو زه ورته وایم چې زده کړه ته رباب ګله په کار خو به دې چېرته شي، زده کړه ته رباب ګله په کار خو به دې چېرته شي. فارغ چې سکول جومات نه شي نو خیر بیا موسیقي کوه، جومات ته هم ځه سکول ته هم ځه د پټۍ سبق هم وایه خو موسیقي ټنګ ټکور ته د پښتنو د کلچر حصه ده. او مزدور ته وایم چې په چوک ورته ښکاره کښېنه تا ګوره څوک اوچت به کړي، په چوک ورته ښکاره کښېنه تا ګوره څوک اوچت به کړي. ته خیر ګوره او نه غواړې بچوله مزدوري کوه. خیري شعر دی مقتره چې زما پته اسانه ده زما کتاب کې وګوره، زما پته اسانه ده زما کتاب کې وګوره. سمدر چې راځي پیره تپوس د چیني کوه، سمدر چې راځي پیره تپوس د چیني کوه.